ولسمشر غني دی واقعا چوکۍ پرېږدي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د ولسمشرۍ نمایندانو شورا الافغان ولسمشر محمد اشرف غني وغوښتل چې د جوزا غبرګولې په لومړۍ نیټه واک پرېږدي او د هېواد چارې یو بل کس ته وسپاري. دغه شورا چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو له نمایندانو جوړه ده یوه طرح هم وړاندې کړه چې هغې کې د حکومت د چارسمبالې د ټاکل کېدو څرنګوالي او اړوند نور مسایل وړاندیز کړي دي. د ولسمشرۍ 12 نمایندان چې د یوې شورا په چتر کې سره راټول شوي وایي که محمد اشرف غني غواړي د غبرګولې له لومړۍ نیټې وروسته هم دولت په راس کې پاتې شي نو باید د راتلونکو ټاکنو له نمایندۍ لاس په سر شي. د نمایندانو شورا خبرداری ورکړ که ښاغلی غني خپله د دوی په ټکو د اساسي قانون خلاف کار ته دوام ورکړي دوی به د یوې اجماع له مخې د دولت د سرپرست د ټاکلو تکل وکړي. دوی وایي له ګوندونو، نمایندانو، علماو او ملي شورا د اساسي قانون پر پلتیا د سار او بشري حقونو کمیسیون، مدني ټولنو، ښځو او حقوق پوهانو شبکې نه جوړه یوه اجماع به د دولت د سرپرست ټاکلو ته مټې راونغاړي. د نمایندانو شورا وایي همدغه اجماع به د دولت نومان سرپرست ته رایه ورکوي او هر چا چې ډېره رایه واخیسته د مشر په توګه به د دولت واک اخلي او لوړه به کوي. خو بلخوا د ارګویان هارون چخانسوري وایي د سرپرست حکومت په اړه هر ډول جوړښت د اساسي قانون خلاف دی. هارون چخانسوري رسنیو ته په یوه استول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي د سرپرست حکومت په هر ډول او هر جوړښت د اساسي قانون خلاف دی. د 1498 کال ولسمشریزو ټاکنو ځینو نمایندانو خبرو ته په درناوی باید ووایم چې د اساسي قانون د تفسیر مرجع د افغانستان ستره محکمه ده. هیڅوک نشي کولی خپله خوښه اساسي قانون تفسیر کړي. د سرپرست حکومت په اړه هر ډول جوړښت د اساسي قانون او جمهوري نظام خلاف دی. د نمایندانو لخوا وړاندې شوې طرحه هم د اساسي قانون خلاف ده. د افغانستان د اساسي قانون په 1/8 ماده کې راغلي چې د ولسمشر د واک موده د 5 کاري کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه له ټاکنو وروسته پای ته رسیږي. په دې ماده کې دا وضاحت نشته چې که ټاکنې وځنډېږي د ولسمشر برخلیک به څه کیږي. خو 3 اونۍ وړاندې سترې محکمې پرېکړه وکړه چې له مخې به یې ولسمشر غني د راتلونکي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په خپل ځای پاتې کیږي. د ولسمشرۍ نمایندانو پخوا هم د سترې محکمې دغه حکم غندلی و. خبره دا ده چې ولې دا نمایندان له غني ویریږي، ولې روغ نظام خرابوي او غواړي غني له واکه لرې شي. دلته یوه مهمه خبره دا ده چې دوی غواړي موقت حکومت کې اداراتو کې ګډوډي رامنځته شي ترڅو هلته خپل کسان ځای پر ځای کړي، فساد، چور چپاول او درغلي د زمینه برابره کړي. هر څوک چې د موقتي حکومت پلوی وي هغه خامخا د هېواد د آبادۍ او سولې دښمن ده. تاسو څه نظر لرئ چې ولسمشر باید واک کې پاتې شي او که موقتي حکومت دې رامنځته شي؟ خپل نظر مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.